نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستفتاء. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې محترم مفتي صاحب پر جراب باندې مسه کول، هغه جراب که د پشمی جراب وي او یا د وړۍ څخه جوړې وي او یا د بل ټوکر څخه جوړې وي، آیا پر دغه رقم جراب باندې مسه کول جایز دی او که یا او د شریعت له نظره دغه څه حکم لري؟ الاستفتاء بتوفیق الله عز وجل. محترم مفتي صاحب ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایو چې په قرآن کې اصل شی د پښو دپاره هغه پرېولل ذکر شوي دي او پر موضوع باندې چې د مسې جواز ورکول شوی دی هغه د ټول امت په اجماع سره ورکول شوی دی او د دې د جواز دلیل دا دی چې پر موضوع باندې مسه هغه په تواتر سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابته ده. ځکه امام صاحب رحمه الله فرمایي و امام صلی الله الخفین هغه وخت ومنل چې کله امت د دې د جواز دلایل د سپینې ورځې په شان باندې څرګند شول او کوم صحابه کرامو چې د مسح الخفین د جواز روایتونه نقل کړي دي د هغو تعداد تقریبا 80 صحابه کرامو ته رسیږي او پاتې سو پر جراب باندې مسح کول. نو په ټوله ذخیره د احادیثو کې د هغه په باره کې 3 روایت راغلي دي او 3 سره هم ضعیف دي چې د جراب باندې د مسح کول د پاره دلیل نشي جوړېدلی. په هغه احادیثو کې اول حدیث د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې په معجم طبرانی کې درج شوی دی او دویم حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه څخه روایت چې په ابن ماجه او بیهقی و غیره کې درج شوی دی. دغه دوه احادیث په باره کې حافظ زیلعی رحم الله فرمایي چې دغه دواړه سندن ضعیف دي او د ابو موسی اشعری رضی الله عنه د حدیث په باره کې امام ابو داود رحم الله ویلي دی چې دغه حدیث نه متصل دی او نه قوي دی. او یو دریم حدیث ته چې په ترمذی کې ذکر شوی دی د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه امام ترمذی رحم الله و دغه حدیث ته حسن او صحیح ویلی دي، لیکن دغه حدیث هم د څو وجو پر بنا باندې هغه ضعیف دي. اوله وجه د زو پیدا ده چې امام ابو داود رحم الله وایي چې د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله عنه څخه چې د جراب باندې د مسح کول په باره کې کوم روایت راغلی دي هغه د مسح علی الخفین یعنی پر موضوع باندې د مسح ذکر دی، نه مسح علی الجوربین یعنی پر جراب باندې د مسح. نو دغه حدیث د جراب د مسح د کولو د لپاره دلیل نشي جوړېدلی. او دویم دغه حدیث په دې وجه سره ضعیف دی چې امام نسائی رحم الله په سنن کبرا کې لیکلی دی چې دغه حدیث د ابو قیس څخه علاوه یو چا هم نه نقل کړی او حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې کوم روایت نقل کړی دی هغه د مسح علی الخفین دی یعنی پر موضوع باندې مسح، نه د مسح علی الجوربین چې پر جراب باندې مسح ورته ویل کیږي. د دغه وجوه څخه علاوه امام مسلم رحمه الله، امام بیهقی رحمه الله، سفیان ثوری رحمه الله، امام احمد رحمه الله، یحیی ابن معین رحمه الله، علی ابن المدینی رحمه الله او دغه رقم نور محدثون هم دغه حدیث د ابو قیس او حذیل او دغه رقم د حذیل ابن شرحبیل د زو په وجه سره ضعیف ګڼل دي او دغه رنګ د دغه حدیث نور د زو په وجه هم سته. د دغه وجوه ته په کتلو سره د امام ترمذی رحمه الله دغه کول چې دا حدیث حسن او صحیح دی دا خبره ناقابل قبول ده او کچیر دغه حدیث صحیح هم سي خو دا خبر روایت دی او په خبر روایت سره پر کتاب الله باندې زیادت ناجایز دی او بعض انسانان د اسانی په خاطر د صحیح حدیث په وجه سره د قران دغه حکم پرې دی چې الله جل شانه په قران پاک کې فرمایي تاسو په اوداسه کې خپل پښې پرېږدئ او دوی د پښو پر ځای باندې پر جراب باندې مسح کوي. نو خلاصه د خبره دا چې پر موضوع باندې مسح جایز او پر جراب باندې مسح ناجایز ولا. البته کوم جراب چې په حکم کې د موضوع وي د موضوع شرایط کې موجود وي، مثلا 2 یا 3 میله سفر کې کیږي بغیر د چوټو او وبنه جذبي او دومره پندې وي چې د خپل پندوال په وجه سره پر پښو باندې ټینګيږي، د کشک په وجه سره یا د موضوع د تنګوال په وجه سره پر پښو باندې ټینګيږي. کچیر په کشک سره ټینګېدل او یا دغه رقم دی ډیر تنګي ولې پر پښو ټینګېدل دغه شرط هم نه دی معتبر، بلکې خامخا د پندوال په وجه سره پر پښو باندې ټینګيږي. کدا غدري شرایط کې موجود بیا دغه جرافه د موضوع په حکم کې دي پر دې باندې چې دغه بیا په اتفاق د علماء سره مسله جایز ده. نو دغه درې شرایط په کتور سره علماء د جرافو شپږ یا زیات شپږ قسمونه جوړ کړي دي. اول قسم جرافه سخینین مجلدین دي، دا هغه جرافه دي چې لاندې باندې چمړه کې استعمال شوی وي او درې شرایط کې موجود وي. اول 2 یا 3 میله سفر کې کیږي بغیر د چوټو، دویم وبنه جذبي، دریم د خپل پندوال په وجه پر پښو ټینګيږي، نه د کشک په وجه سره یا د جرافو د تنګوال په وجه سره.
د دغه قسم جراب حکم دا دی چې په اتفاق د علماو سره په دغه جراب باندې مس جایز ده. دویم قسم جراب سخینین منعلین ورته ویل کیږي. دا هغه جراب چې د یو مضبوط کپړې څخه جوړ وي او صرف پر لاندې طرف باندې چمړه استعمال شوی وي او دغه درې شرایط کې موجود وي. اول 2 یا 3 میله سفر کې کیږي بغیر د چوټو. دویم اوبه نه جذبي. دریم د خپل پوندوال په وجه پر فلوټینګیږي نه د کشاک په وجه سره یا د تنګوال په وجه سره. دغه قسمه جراب حکم دا دی چې پر دې باندې هم مسه کول هغه جایز ده. دریم قسم جراب خالص سخینه وي. دا هغه جراب چې د مضبوطی کپړې څخه جوړ وي او چمړه نه پکې استعمال شوی. البته دغه درې شرایط کې موجود وي. اول شرط دا کې موجود وي چې 2 یا 3 میله سفر کې کیږي بغیر د چوټو، او دویم شرط دا کې موجود دی چې اوبه نه جذبي. دریم دا دی چې د خپل پوندوال په وجه پر فلوټینګیږي نه د کشاک په وجه سره او یا په بل وجه سره. دغه قسم جراب په جواز او عدم جواز کې د علماو اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي پر دغه قسم جراب باندې مس جایز نه ده، او امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد رحمه الله یعنی صاحبین رحمهم الله تعالی عنه فرمایي چې پر دغه قسم جراب باندې مس کول جایز ده. وزدلته اختلاف د علماو دی مفتى به کول هغه د صاحبین دي. وجه د ترجیح دا چې د صاحبین د کول سره وعليه الفتوا لفظ راغلی دی، او بل وجه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل وفات څخه یو څو ورځې مخکې د صاحبین وکول ترجیح هم کړی ده. سلام قسم هغه جراب دي چې رکیکین یعنی نرم وي، البته لاندې باندې تر بجلکو پورې چمړه کې استعمال شوی او دغه درې شرایط هم کې موجود وي. 2 یا 3 میله سفر کې کیږي بغیر د چوټو، اوبه نه جذبي، خپل پر شو باندې ټینګیږي نه د کشاک په وجه او یا په یو بل وجه سره. دغه قسم جراب حکم دا دی چې دغه جراب په حکم کې د موضوع دی او پر دې باندې مس جایز ده. پنځم قسم هغه جراب دي چې رکیکین او منعلین وي، یعنی نرم وي او صرف د لاندې خوا چمړه کې استعمال شوی. په دغه قسم جراب کې د علماو اختلاف دی. یو قسم علما لکه د محتار الله صاحب او دغه رقم شرح منیه والا وایي چې پر دغه قسم جراب باندې مس جایز ده، البته که څوک پر دا باندې مس کوي نو دغه هم د احتیاط او د تقوا خلاف کار دی. دویم قسم علما صاحب د بدایع صنایع خلاصه الفتاوا ولا بحر رایق ولا هندیه تحتوی مراکل فلا او دغه رنګ نور علما وایي چې پر دغه قسم جراب مس کول ناجایز ده. وزلته مبتابهی کول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحم الله په جواهر الفقه جلد 2 319 صفحه کې فرمایي چې کوم علما د جواز د عدم جواز کول کوي لکه صاحب د بدایع صنایع خلاصه الفتاوا بحر رایق وغیرہ نور قسم علما، وای دغه علما په درجه کې مخکې د هغه علماو چې هغه د جواز کول کوي چې هغه د محتار الله صاحب یا اویا شرح منیه والا دي، او دغه علماو دلیل هم مضبوط دی د هغه علماو چې هغه د جواز کول کوي. نو ودغه وجه ته فقط سره پر دغه قسم جراب باندې هم مس کول هغه ناجایز ول. او شپږم قسم هغه جراب دي لکه نن سبا مروجه جراب چې د موضوع یو شرط هم نه کی موجوده، نرمي ساده جراب وي، د پشمو سره جوړي وي یا د وړي سره جوړي وي او یا د یو بل ټوکر سره جوړي وي، او سفر هم 2-3 میله نه کیږي او پر شو باندې په خپل هم نه ټینګیږي بلکې د کشاک په وجه سره ټینګیږي. نو پر دغه قسم جراب باندې هغه مطلقاً مس ناجایز ده. او بعض خلک د علامه ابن تیمیه رحمه الله یا د علامه ابن قیم رحمه الله او د علامه ابن حزم رحمه الله کول په دلیل کې پیښی چې علامه ابن تیمیه ویلي دي چې پر دغه قسم پر هر قسم جراب باندې مس کول هغه جایز دی مطلقاً. خو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني رحمه الله په انعام الباری 2 جلد 302 صفحه کې او دغه رقم په فقهي مقالات 2 جلد 20 صفحه کې فرمایي چې په دغه مسله کې دغه درې علماو سره چې ابن تیمیه رحمه الله دی او علامه ابن قیم رحمه الله دی او علامه ابن حزم رحمه الله دی د دې د خپل کول سره یو دلیل هم نه لري. نو صرف دغه درې علماو د اقوال په وجه سره چې دلیل هم نشته سره د ټول امت د فقهاو او محدثینو خلاف کول او د قران حکم پرېښول چې د پښو پرېولل دي دا یو سنگینه زړورتیا ده چې څوک یې کوي. نو خلاصه د خبرې دا سول چې پر دغه قسم جراب باندې مس کول هغه ناجایز دي. والله اعلم بالصواب. د دې ټول تفصیل حواله رد محتار اول جلد 109 صفحه، بحر رایق اول جلد 313 صفحه، الفقه الحنفي في ثوب الجديد جلد اول 98 صفحه، او فتح القدير جلد اول 113 صفحه، تاتار خانیه جلد اول 318 صفحه، هندیه جلد اول 12 صفحه، معارف السنن جزء اول 309 صفحه، جواهر الفقه 2 جلد 209 صفحه بیا تر 320 صفحې پورې، فقهي مقالات جلد 2 9 صفحه بیا تر 24 صفحې پورې،
او درس ترمذی اول جلد 349 صفحه او دغه مسلې ترتیب کړی دی مولوی مطیع الله حقانی او مولوی عبدالرزاق ابو عبید مولوی حیات الله منیب مولوی محمد احمد دیوبندی